دغلته کار کول ډیره سخته ده او د یوې حلالې مړۍ د پیدا کولو لپاره د ژوند سره لوبې دي. سخت هم ده، لږ نه ډېره سخته ده. یعنې زما په یادښت او ما چې کوم لیدلي 18 کسانو پورې دلته مړه شوي، شهیدان شوي. سلامونه د همیشه بهار یوټیوب چینل قدرمندو خوږو لیدونکو په دې هیله چې روغ جوړ او خوشحاله به اوسئ. یو ځل بیا زه کنیت الله باور او د کمرې برخه کې ریاض مومن ستاسو په درن چوپړ کې د ننګرهار ولایت په تورغر سیمه کې حاضر شوي یو. قدرمندو لیدونکو په نننۍ خپرونه کې د تیږو یو کان ته راغلي یو. تاسو ګورئ چې په دغه کان کې تر سلګونو پورې کسان په کار بوخت دي او د یوې حلالې مړۍ د پیدا کولو لپاره دغلته په کار لګیا دي. نو نننۍ خپرونه کې دغلته راغلي یو، دلته به له کارکوونکو سره غږیږو او تر څنګ به یې موږ سره وګورئ چې دغلته تیږه څنګه ماتیږي. نو زموږ دغه خپرونه در سره تر وروستۍ شېبې پورې وګورئ او زموږ چینل مو سبسکرایب کړی نه وي هغه هم در سره سبسکرایب کړئ. قدرمندو کتونکو تر څنګ را سره قاري صاحب ناست دی، دغه په دې کان کې مشر دی او د ټول کان هغه مسؤلیت په غاړه لري، ځکه دا خو په دې کان کې ډېر پاتې شوی دی. قاري صاحب ستړي مه شئ، ښه راغلاست، په خیر راغلی. السلام علیکم. وعلیکم جوړ السلام. خیر کړی د خوښۍ. محمد ناصر، ولایت ننګرهار، استالي سخرود، کلی شمشاپور، د غازي بابا تورغر. ډېر ښه. قاري صاحب که راته ووایې چې څومره وخت کېږي په دې کان کې ته کار کوې؟ ته دلته منشي یې که مشر یې؟ زه دغلته منشي یم، د کارمندانو مشر یم او دلته کارمندانو زه مشر یم. او دلته چې دا کارګر چې سهار نه راځي تر ماښامه پورې تیږه ماتوي. مخکې حالاتو کې بازار ښه ولو، اوس په دې حالاتو کې بازار ډېر کمزوری شوی دی. سهار راځي خلک د موټر کې 100 روپۍ دي، نو ماښامو پورې داسې خلک هم شته چې ماښامو پورې یو موټر تیږه هم نه خرڅوي، همداسې خالي لاس ځي کور ته. قاري صاحب که راته ووایې چې تا وایې موټر کې 100 روپۍ دي که نه، دا کارګر چې یو ګاډی بار کړي که نه، مطلب یو مزدور ته پکې 100 افغانۍ پاتې کېږي داسې؟ یو کارګر ته 100 روپۍ پاتې کېږي. یعنې دې فیصدي مخکې نه کمه شوې اوس؟ مخکې نه فیصدي ډېره کمه شوې، مخکې غوندې بازار هم نشته. نو
ټول ورځ کې 15 ګاډي وځي نو سهار نه تر ماښامه پورې هېڅ دې کار نشي کولی. او دلته خو دا کار کول واقعا ډېر سخت دی. دلته خو به ډېر پکې ژوبل کېږي او خپل ژوند هم د لاسه ورکوي. خو دلته دا کارګر چې راغلي د مجبورۍ نه راغلي او دوی چې دي د مرګ سره لوبه کې لګیا دي ټول. حکومت تاسو لپاره په دې برخه کې کوم وسایل د حفاظت لپاره تر څو تاسو بدن خوږ نشي یا حفاظت لپاره چې وسایل درکړي که نه؟ موږ ته حکومت دا د واسکټ یې راکړي، بوټان یې راکړي، خولېګان یې راکړي، دستکش یې راکړي ول چې دا واچوي او همدا شیان موږ ته راکړي ول. ټولو کارګرو ته هم دا ورکړي. ډېره مننه. او نور څه غوښتل لرئ دولت نه؟ باید تاسو لپاره نور څه باید د غټو شرکتو او د هغه نه تجارانو نه دا هیله ده چې د خلکو سره همکاري وکړي چې دا اقتصاد له مخې ټول کمزوري دي. ډېره مننه ژوندی اوسئ. مننه. قدرمنو کتونکو تر څنګ را سره یو کاکا ولاړ دی. تاسو ګورئ چې دا هم دغلته لګیا و او دغه تیږه ماتوي او ټکچر کې بارئ.
د سره غږیږو چې دا څومره وخت کېږي دغه کان کې کار کوي. کاکا سلام، ستړی مه شئ. السلام علیکم. څنګه ښه انجینر صاحب، دا 21 کاله کېږي موږ په دې غره کې لګیا یو. 21 کاله کېږي په دې غره کې کار کوئ؟ موږ کار کوو او لګیا یو او بس یو دوه نه ده شوی اوس هم، او حالات ډېر خراب دی. الله دې په ټولو ورحمېږي، په ټولو مسلمانانو. او دا 22 کال دی چې موږ لګیا یو دې کان کې، دغه تیږې ماته وباروي. کاکا که راته ووایي چې تاسو دلته د تیږو په مزدورۍ ماته وایي که نه څه حساب دی؟ موږ خو مزدوري ده، ټوله مزدوري ده، که بارول دې مزدوري ده، که ګاډي بارول دې مزدوري ده. او چې چا رالېږلي کور یې آباد دی، هغه سړي هغه ته حالات ټول د موږ معلوم ده. 22 کاله کېږي چې موږ دلته لګیا یو. نوم مې رحمت الله دی، وطن ورور یم. او بس دغسې کار ده. نو الله دې په ټولو ورحمېږي، په ټول اسلام، په ټول مسلمانانو. او دا 22 کاله کېږي بس لګیا یو. دغلته تیږې هم بارو، ګاډي هم بارو، خو یو دوه نه کېږي. ځان سره ظلم د انجینر صاحب چې ګوتې او لاسونه مو وګورې غونډ کاږه. دا خو واقعا ډېر سخت کار دی او د مرګ سره لوبې دي، ځکه دا تیږې ماتول که دلته خدای نخواسته یو دم د هغه راخویه شي بیا په دغه غره ما بېګا حساب وکړه 18 کسه یې خوړلي. 18 کسان مړه دي. ما خپل هم پکې یو ورور مړ ده. دا وطن زخمي و، یو پکې مړ شو. او بس دغه کار خو شته پکې نو نوګان موټر یو ګوډ او مات خامخا ده. واقعا دغلته ډېر کار سخت دی او هر څوک دا د تاسو خپله ویني، د غره ویني، د غم ویني که نه، حالات ټول تاسو خپله دیده ولیده. خو ډېر سخت دی. 18 نفره بېګا ته ما وشمارل، دې غره وخوړل. او 18 نفره نو ګوډ او مات مې لا نه دي شمارلي چې چا لاس نه چا پښې نه. ګوډ او مات خو روزانه به کېږي، ځکه دا خو ټول پرچې دي. دا خو ګوډې اوله د ما دا ګوتې یو هم روغه نه ده. د لاس ګوتې که دې پښو وي که نه، دا یو هم روغه نه ده. دا مړه چې دي 18 کسه ټول دې غره خوړلي په دې 22 کالو کې. او موږ په 300 تیږه خرڅوله، بیا له هغې نه 400 شو، 400 نه وروره اوس یې 600 ته تیږه راغله. یعنې مخکې نه اوس ارزانه خرڅېږي؟ مخکې نه اوس جګ سو. لکه اوله کې ارزانه وه تیږه، د کار نه وه که نه. اول سر نه قانونه چې شروع کېده تیږه ارزانه اوس چې ده 800 روپۍ تیږه خرڅېږي. نو ډېر وخت اوس 22 کاله ډېر عمر ده. 22 کاله کېږي چې موږ دغه کار کوو. او دغه تیږو د ماتولو لپاره تاسو کوم سهولتونه نه لرئ؟ یاره نشته چې وایي، خو بیا موږ دا څه کوو؟ دا موږ بیا څه کوو؟ خو نشته، صلاحیتونه نشته، دغه نشته زموږ دپاره. او موږ مجبوریت نه دلته لګیا یو. او په خدای وله دا زه یم ولا که د کور ځای د هغه خبره نه لرم چې کور جوړ کړو. یعنې کور چې وګورې ولا که هغې کې غوا ګزاره وکړي لکه کوم چې موږ وکړو هغه کوو. خو له مجبوریت نه راغلي یو، دغلته دا کار کوو. دا ټول مسلمانان لګیا دي، دا له مجبوریته لګیا دي. که څوک ګاډی باري، څوک یې ماتوي، څوک مثال وړي، دا ټول لکه داسې پروژه غوندې شروع ده. نو الله دې ورحمېږي په ټولو باندې. الهي امین. کاکا ډېره مننه. د مرکزي حکومت نه څه غوښتل لرئ؟ تاسو لپاره باید څه وکړي لازم اقدامات؟ یعنې موږ دپاره باید د کارونو پیدا سي، دغه پیدا سي. غیر له دې نه نور کارونه شروع سي. موږ ته باید د کومک وشي. او عزت ډېر خراب ده. رښتیا خبرې چې وی ګورې که نه، نو بس دغلته مجبورۍ نه لګیا یو. 4 ساعته مرګ ده ورور، دا قبول کړی دلته لګیا یو. موږ وایو چې غلا ونه کړو، دغه نه هم د خدای وساتي. دا خو لاس مزدوري ده، لاس مزدوري ده او حلاله نفقه پاک حلاله نفقه ده. نو دغه ډېره سخته خبره ده موږ ته. ډېره مننه ماما. خیر اوسه. الله دې عزتمن کړي، الله دې عزتمن کړي. السلام علیکم. قدرمنو کتونکو، ترڅنګ را سره چې کوم کسان ولاړ دي دا هغه کسان دي چې په دې کان کې کار کوي. ترڅنګ را سره ورور ولاړ دی، دا د دې کسانو مشر دی او د ټولو مسؤلیت په غاړه لري. د سره غږیږو چې څومره وخت کېږي دا دلته په دې کان کې کار کوي. وروره سلام، ستړی مه شې. ښه یې جوړې په خیر یې؟ ډېره مننه، خوشحاله اوسې. ته ښه یې؟ سال دی ښه، خو یې حالت دی خیر دی. خپله څنګه یې جوړې؟
که نوم دې راته واخلې تر څو لیدونکي دې وپېژني. عطا محمد یم د ننګرهار څخه. ښه عطا محمد وروره څنګه یې ژوند ښه تېرېږي انشاءالله په خیر یې؟ الحمدلله د ساتي پورې شکر. که راته ووایې استاده چې څومره وخت کېږي په دې کان کې کار کوي؟ ما به 15 کاله کېږي. 15 کاله ماشاءالله. بیا خو دې چا خبره نیم عمر دلته تېر کړی په دې کار کې. بس همداسې در واخله. که ته راته ووایې چې ته په دې کان کې څه مسؤلیت لرې؟ زه دلته برمکار یم، د دغه کان مسؤلیت مې په غاړه برمکار یم. لکه څنګه برمکار؟ که موږ ته لږ وضاحت راکړي. د دغه غره تیږه غورځول دي، دغه غره کې بمونه الوزول دي، دغه زما مسؤلیت دی، هغه زه کوم. مطلب تاسو د باروتو په واسطه دا تیږه لاندې راغورځوئ بیا میده میده کوئ؟ او د باروتو په زور باندې او د باروتو په واسطه. تا سره تا د لاس لاندې نور څومره کسان دغلته کار کوي؟ داسې وښیم چې زما په شمول یو 8 کسانه به وي په همدغه موجود کان. ډېر ښه. او دا خو ډېر سخت کار دی واقعا. آفرین تاسو ته چې دغلته کار کوئ او دا تیږې پرخچې دي او بیا باروتو په واسطه چې راغورځوئ، نو واقعا ډېر سخت کار دی. نو دا بتمن سړي دپاره زیان هم رسوي. نو ولا خامخا اوس مجبوري ده، دلته فی الحال نور کارونه هم نشته چې سړی بلې خوا مخه کړي او دغه ټول د مجبورۍ راغلي دغلته. سخت هم ده، لږ نه ډېره سخته ده. یعنې زما په یادښت او ما چې کوم لیدلي 18 کسانو پورې دلته مړه شوي، شهیدان شوي پکې. نو زیات خوږ شوي، چا لاس او خوا کته شوي پکې دې ځای کې. نو سخته ده، لږ نه ډېره سخته ده. نو بس الله دې خیر راپېښي. نو دعا امین. او د تیږو د میده کولو لپاره کوم وسایل تاسو لپاره نشته دی؟ دلته نور بل شی نشته، دغه مارتول باندې او په جبل په واسطه باندې تیږې ماتوو او خرڅوي. او دلته کار مزدوري څه خل ده؟ ورځ مزدوري ده که نه میاشتکي حساب دی تاسو؟ دلته داسې ده چې دلته نسبهکاري زیاته ده. مطلب 400 300 500 روپۍ موټر تیږه ده. هغه بیا نیمه دغه ټیکهدار اخلي، نیمې دغه مزدوران اخلي. او بیا دغه مزدور باندې د دغه کان چې دا کوم ګند دی، جغل دی، دا ښکل هم په مزدور دی. نو بیا بوکلین 3000 یا 2500 دغسې بوکلین اخلي او 100 روپۍ د نینو پیره ده جغل ښکل. نو هغه ټول بیا په مزدور دی دلته. ډېره مننه وروره. تا خو په دې کان کې ماشاءالله ډېر وخت تېر کړی. که کومه جالبه یا ترخه خاطره در سره وي کولی شي لیدونکو سره شریکه کړي؟ والا ترخې خاطرې ډېرې دي. نو زه به تاسو ته کومه ووایم. زما د معدن په باره کې دلته زما په شمول چې کوم کسان دلته تیږو لاندې کړي دي، نو سخت دي ولا. بس الله دې رحم وکړي وروره، بریالی اوسې. ډېره مننه. مننه. کور ودان. قدرمندو لیدونکو، واقعا دغلته کار کول ډېره سخته ده او د یوې حلالې مړۍ د پیدا کولو لپاره د ژوند سره لوبې دي. نو آفرین دغه کارګرو ته کې چې دغلته کار کوي او د خپل ورځني ژوند د مصارفو د پوره کولو لپاره دغلته د ژوند سره مبارزه کوي. ډېر سخته ده واقعا دغلته کار کول ډېر ستونزمن دي او هېڅوک نشي کولی چې په اسانۍ دغلته کار وکړي، ځکه ډېر سخته دی. تاسو ګورئ عملاً کار کوونکي کار کوي او د هغه اوس هم راوښویدو. که تاسو خیال کړی مخکې نو غر حرکت راوکړئ، دغسې کله کله پېښېږي چې دغه کارګر هم یا زخمي شي یا پکې خپل خوږ ژوند د لاسه ورکړي. نو واقعا دغلته کار کول ډېر سخت دی. د مسؤلینو څخه دا غواړو چې دغسې کارګرو لپاره یو ښه سیستم برابر کړي تر څو د دوی ژوند د دوی راتلونکی برابر شي.
درنو لیدونکو ترڅنګ را سره یو بل استاد ولاړ دی دا هم په دې کان کې کار کوي دا چې دا څه ویل او غوښتل لري د سره هم غږیږو چې خپل مشکل او ستونزې له موږ سره شریکېږي. سلام ستړی مه شئ. وعلیکم سلام ستړي مه شئ په خیر راغلی. ډېره زیاته مننه که نوم دې راته واخلې تر څو لیدونکي دې وپېژني. ما نوم خو عبدالمتین د انډیواله دغه مدن کې کار کوو په دغه سرخوت ساحه د انډیواله دغلته راغلي دغه مشکلات لرو چې دغه مرګ سره د موږ مخه د انډیواله دا غرونه تاسو ښه وګورئ دغلته دا ټول مدن کې ګوره 8 نفره لګیا دي 10 پورې یو موټر 100 دنه 1.5 سله مو پیسې موږ نه ګټو انډیواله کار نشته هغه نشته دغسې مشکلات لرو او که دغه لوړو چارواکو ته د موږ که څوک مرستې کوي هغه کوي دغو ته د توجه وکړي چې لاسونه مې له لاسه ورکړل او ډېر پکې مړه هم سو انډیواله دغو ته توجه وکړي د هر یو انډیواله کور لري لس اته سره فامیل لري او دغه مشکلات لري نو هغه نه ورته رسېږي نو که څه مرستې دغو سره دي وکړي نو استاده که راته ووایې چې څومره وخت کېږي دغلته کار کوي او ته چې کوم مشکلاتو سره مخ شوي ستونزو سره او ستا په نظر که نه څومره کسان به دلته چې دی زوبل شوي یاره خدای مې د غاړ نه بندوي چې موږ خو داسې برابر اوس همدغه دهقان پکې سپین سو دا 20 کاله به کېږي چې دغلته لګیا دغه مدنو کې لګیا یو همدغه کار کوو همدغلته لګیا یو حلام وسیله ده او دغه مدنو کې لګیا یو نو دغسې حساب ده نو اوس دغه د دې چا خبره انډیواله واړه اوس دغه د پکې سپینګیري شولو یعنې دلته کار کول واقعا ډېر سخت دی او ژوند سره لوبې دي. والله مشکل ډېر د انډیواله دلته مرګ سره لوبې دي هر ساعت یې مرګ د انډیواله 4 ساعته مرګ ده مخکې هم تاسو وکړو د شکر لږ راوښویه د انډیواله دغسې مسایل ده نو مشکل دغسې دي نو لوړو چارواکو نه هم دغه د سواد ده نو که موږ سره څه مرستې کوي دغه خلکو ته د توجه وکړي انډیواله دغسې کار دی. د همیشه بهار یوټیوب چینل قدرمندو خوږو لیدونکو دغه وه زموږ د نن ورځې خپرونه د ننګرهار ولایت د تورغر د سیمې څخه چیرته چې د تیږو په دغه کان کې په سلګونو کسان په کار بوخت وو نو واقعا دغلته کار کول د ژوند او مرګ سره لوبې دي دغلته کار کول ډېر سخت دی د دغسې نورو ښایسته په زړه پورو جالبو او هرړخیزو ویډیوګانو لپاره تر سره زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ تر یوې بلې ویډیو پورې چې بیا زه کانت الله باور او د کمرې برخه کې ریاض مومن ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږو موږ ته اجازت راکړئ تر بیا لیدو ښې چارې پاک الله مو مل شه.